درمندو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن غواړم یو عجیب زیری تاسو ته درکړم. هغه زیری موږ او تاسو ته او ټول امت مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی ده. قدرمندو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت کې یو ډله خلق ښودلی دي چې دوی به په ورځ قیامت له خپلو قبرونو راپورته سي، بې له حسابه بې له عذابه به جنت ته داخل سي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړله، د دې ډلې صفتونه یې ذکر کړل او د دې ډلې تعداد شمار یې ذکر کړل. یو صحابي راولاړېږي وایي یا رسول الله، دعا وکړئ ما دپاره چې زه هم له دوی نسم. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وویل وایي ته هم له دوی نه یې. قدرمندو دوستانو، د دغې ډلې 4 صفتونه دي او د دې ډلې شمار 80,000 کسان دي. دغه 80,000 کسان او د دغه 4 صفتونو خوندان به په ورځ د قیامت بې له حسابه او بې له عذابه به جنت ته داخلیږي. ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، تا ته به فکر پیدا سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره امت وګوره او 80,000 کسان وګوره. فقط صحابه کرام تر 1 لک زیات دي، نو دغه 80,000 کسان به فقط په دې صحابو کې ورپوره سي. ګرانه مؤمنه وروره او مؤمنې خورې، مه خفه کېږه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت او په خپل امت شفقت او په خپل امت باندې مهرباني دا داسې نه وه لکه د موږ او تاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسو باندې ډیر خیرونه لورولي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو په هیڅ وخت کې نه یو هیر کړي لکه موږ او تاسو سي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو جیانو کې هیر کړی ده. الله دې هدایت راته وکړي. قدرمند ورونو، په دې مجلس کې یو اعرابي ناسته. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله، له خپل رب نه دې وغواړه چې نور یې هم زیات کړي. الله 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 الله، د هغوی پوښتنې هم د موږ او تاسو د خیر دپاره ولې. قدرمند ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل نور هم زیات سول. وای څومره زیات سول؟ دا اعرابي ورته وای له 80,000 سره له هر 0 سره 80,000 نور زیات سول، یعنی له هر 0 سره 80,000 نور زیات سول. هغه اعرابي بیا زړه صبر ونه کړل، چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت خیر لورېدل، مینه او محبت یې ورسره ول. وای یا رسول الله، خپل رب نه دې وغواړه چې نور هم زیات سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د اعرابي په خوا کې ناسو په شا باندې داسې وټکول. وایي څه کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې چیغې نارې وهي د زیاتوالي د زیاتوالي. هغه اعرابي د لاس راواخیستل د عمر ابن خطاب رضی الله عنه له ځانه یې لرې کړل او ورته ویل چوپ سه ای د خطاب زویه، نه له تا غواړم نه د تا د پلار نه غواړم. بیرته مخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورواړول و یا رسول الله، وغواړه خپل رب د سینوري هم زیات کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم وکړل، ورته خندل، وای الله نور هم زیات کړل. وای څومره یې زیات کړل؟ وای الله رب العالمین به په ورځ قیامت بلا کیف 3 قبضې انسانان راواخلي او جنت ته به داخل کړي. سبحان الله سبحان الله. الله رب العالمین دې موږ او تاسو له دغې ډلې نه حساب کړي. ټول یو ځلې امین ووایسته. قدرمند ورونو، له 80,000 سره له هر 0 سره 80,000 کسانو تعداد شمار څه کم 5 کروړه انسانانو ته رسیږي. 5 کروړه انسانان بغیر له هغه 3 قبضونه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو په دغه 5 کروړه انسانانو کې حساب کړي. دا به بې له حسابه جنت ته ځي. د دوی صفتونه څه شي دي؟ دا 4 صفتونه دا خلق لري. اول صفت دا ده چې دوی په دمګوري پسې نه ګرځي چې لاړ سي دوی ته وایي چې په موږ باندې دم وکړه، چونکې په اسلام کې دم کول سنت او جائز کار ده. لیکن د دوی هغه توکل او اعتماد چې په الله رب العالمین باندې ده، د هغه په خاطر باندې دوی له بل چا نه طلب د دم نه کوي. په دې کې د علماو څه اختلاف شته. بعضې علما وایي چې دوی خپل هم ځان دموي او بل چاته هم دم ورکوي، خو لیکن له بل چا یې نه طلبوي. بعضې علما وایي چې نه، له بل چا یې هم طلبوي، بل چاته هم وایي چې موږ دم کړه، خو له هغه دمګیري باندې دا اعتماد نه وي. هغه فقط یو سبب په سترګه ورته ګوري چې الله ته د ما لپاره یو سبب جوړ کړی. اعتماد نور نه ور باندې کوي چې د په توکل کې نقصان راسي. خدای ناخواسته. په دې خو مو سر خلاص ول. دم کول دا په شریعت کې جائز ده. بل چاته هم دم ورکولی سي، بل چا چې هم طلبولی سي، په خپل هم ځان دم کولی سي. خو د دغو خلقو چې کوم هغه حقیقي توکل په الله ده، هغه حقیقي مینه یې له الله سره، په خپله ځان دموي، بل چاته هم دم ورکوي، خو له بل چا یې نه طلبوي.
که بیا طلب هم کړي له بل چا، خو د دوی هغه اعتماد چې په الله ده، هغه اعتماد په دې دمګري باندې نه کوي، فقط یو سبب په سترګه باندې ورته ګوري. داسې فکر نه کوي چې که خدای ناخواسته دا دمګری نه وي یا دا ډاکټر نه وي نو د ما مرضونه به زیات سي یا به څه تکلیفونو کې به زه راګیر یم. داسې اعتماد نه ورباندې کوي، فقط د یو سبب په سترګه باندې ورته ګوري. دویم صفت دې خلقو دا ده، پخوا وختونو کې به خلقو په بدن یو څه اور باندې به یو څه ګرم کړل، بیا به بدن ته داغونه ورکول. دا علاج هم سته او د دام جائز ده. بعضی وختونو کې داسې مرضونه وي که ضرورت وي انسان خپل بدن ته داغونه ورکړي نو هغه مرض یې ورک سي. کیدای شي تاسو به یې پیژنئ، په خوا وختو مو اوس هم په بعضې منطقو کې وي، دوی بیا هم دا مرض نه له دې علاج نه ځان ساتي، توکل یې په الله رب العالمین باندې وي، چونکې دا علاج هم جائز ده. لیکن دریم صفت د دوی دا ده چې دوی مرغان نه الوزوي. مرغان په څه معنی؟ په جاهلیت وخت کې به خلقو مرغان راونیودل چې ښي خواته خوڅې به یې کړل، که به ښي خواته لاړل نو دوی به ویل چې په دې سفر کې د مو خیر ده، په دې کار کې د مو خیر و برکت ته کول به، او که به چپې خواته لاړل بیا به نو دوی فکر کول چې په دې کې د مو خیر نسته، شر مو ده او دا کار مو خیر ته نه رسیږي. نو د دغه قسم خلقو دریم صفت دا ده چې دغسې شرکي عقاید نه لري او له دغسې کړولو چې د جاهلیت په وخت کې ول دوی ځانونه ساتي. په بعضې حدیثو کې د دریم ته شرک هم ویل سوی ده. هغه مخکینی دوه خو جایز ول، اما دا دریم ناجایز عمل ده. څلورم د دوی توکل، حقیقي توکل په الله. د دې خلقو څلورم صفت دا ده چې په هر حال او په هر ان کې د دې توکل په الله رب العالمین باندې وي، او اعتماد هغه حقیقي اعتماد په خوله باندې نه وایي چې موږ توکل په الله، لیکن د دې هغه اعتماد له بل چا څه نه غواړي، بل چاته لاس نه اوږدوي، بل چاته داسې څه نه کوي چې د دوی هغه توکل کې نقصان او کمبودي راسي. د دوی اعتماد چې په الله باندې لري. قدرمندو دوستانو، یقیني چې په دې حدیث کې او په دې زیری کې د مو او د تاسو هغه مینه او محبت رازیاتوي، او هغه د الله رب العالمین دیدار ته، او د الله رب العالمین ملاقات ده، او د الله رب العالمین مهربانی ته، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او مهربانی ته، او د مینې او محبت سره امت سره ول د موږ او تاسو مینه او محبت نور سره رازیاتوي. دا زیری الله د نور مو سره رازیات کی. الله رب العالمین د موږ تاسو ټول له دغه ډلې خلقونه حساب کړي. په الله مو سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.